ما منسټر ولګاوه ما ایډوایزر ولګاوه چې کله نمبر رالو ما ته یې پیره ته څه وی ما ورته هېڅ څه نه غواړم خو ما تحصیل درګې د خلکو چې کم پاسماندګي ده او کم ضرورت دی دا راله پوره کړه ذاتي خواهشات مې نشته دی د ښو منسټرانو سره د تحصیل درګې پڼ واچوئ چې ما ته ډېر نه راوړي نو انشاءالله بیا به تاسو भूल गए थे एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना زما سره تحصیل درګې عوامو خویندو میاندو رونو بایګانو ډېر زیات غټ تعاون کړی دی او هغه دا دی چې د 15 کالو یو سیاستدان یې پرېښودو او ما له یې ووټ راکړو د ایم پی اې په سیټ باندې منتخب شو موږ دلته دا ستاسو د دې علاقې په تعاون سره شوي بیا زما پرز دا جوړېده نن چې دوی د روډ لقب ورکوي یا د کار ورکوي نو د هغې مقصد صرف دا د عزتمندو د دې خبرو چې مونږ الحمدلله چې څنګه پښتو تحصیل درګې عوامو کړې ده دغه شانتې مونږ د هغې پښتو باوجود خپل خواهشات وروسته کړي دي او د علاقې مفاد په هر ډپارټمنټ کې په هر ځای کې مخکې کړي چې یاره مونږ تحصیل درګې له څه نه څه فایده ویسو په ضلع ملکنډ کې په تحصیل درګې کې الحمدلله ایم این اے صاحب په دې غیر موجودګۍ کې موږ د هغه شکریه ادا کوو تاسو وګورئ نن د سوی ګیس الحمدلله په هر ځای کې څنګه چې د روډونو کار په سپیډ سره روان دي دغه شان په سوی ګیس کار هم موږ الحمدلله په تحصیل درګۍ کې په ملکنډ کې په ریکارډ سره دومره کار نه دی شوی څونه چې ایم این اے جنید اکبر وکړو زمونږ په تحصیل درګۍ کې په موجوده ټیم کې موږ الحمدلله 67 کیلومتر روډونو په مختلف ځایونو کې وکړله او الحمدلله نن مې خبره کوله مرګرو سره یو ویل ته روډ پاتې شوي زمونږ یو 2-3 ځایونو مرګرو ووې ما ورته ټینشن مالی زمونږ په دې ډي پي کې الحمدلله موږ له 30 کیلومتر نور روډ اچولی دی چې کم روډونه پاتې شوي انشاءالله په دې ډي پي کې به هغه هم اچوي انشاءالله د خپل ټینۍ ورنه د 15 کالو نه مخکې امید د الله نه کوو چې انشاءالله دا به مونږ کمپلیټ کوو د دې خلکو دا کمې ستونزې چې دي کمې تکلیفونه دي د روډ پاکله یا د لارو کوڅو یا نور انشاءالله دا به کمپلیټ مقصد مې صرف دا دی چې نن زما ورکر الحمدلله دا به اسکه غړی ګرځي بلې پارټۍ ورکر یا بل یو کس دغه باقاعده جواب ورکوي شي چې زه د دې پارټۍ مرګتیا کوم چې زما په ایم پی ای زما په ایم این ای باندې الحمدلله د 1 روپۍ کرپشن نشته کنی کو پرس که داسې معمولي څه لاره وي نن به دې مخالف پارټو ډېر زنګ دا ورکران مایوسه کړي وو خو الحمدلله نن زمونږ ورکر په خپل ځای برقرار دی ټیک ته چې په هر پارټۍ کې په هر ځای کې په کور کې هم خفګان نه ځي خفګانونه به هم راځي خو انشاءالله څوک به په دغې خفګان نه کوي چې یاره زه د ایم پی ای د لاسه وشرمېدم یا د ایم این ای د لاسه دا برته څوک انشاءالله پیغور نه کوي نور به راځي په دا زمونږ اندروني دي کله به څوک خفه وي کله به خوشحاله وي انشاءالله یو بل به پوهه کوو په دې باندې د ځان غټې نه وایم خو د ښو منسټرانو سره د تحصیل درګې پڼ واچوئ چې ما ته ډېر نه راوړي نو انشاءالله بیا به تاسو د هغې نه بعد ګیله کوئ چې یاره زمونږ ایم پی ای کار نه دی کړی نن مونږ دا د هسپتال کې میټینګ و زمونږ د ټولو نه غټ کار ګوره یو خبر ته کومه مونږ په ویلو کې اسان دي چې یاره د تحصیل درګې هسپتال مونږ د کیټګري بي سی نه بي ته کو دا ویل اسان دي خو دا پریکټیکلی کول ګوره دا ډېر زیات ګران کار دی نن الحمدلله په هغې کې زمونږ میټینګ وشو او په هغې کې سی هم باقاعده ډایرکټ ورکړله په منټس کې به په ورځ دوه کې راشي چې هسپتال درګې کیټګري بي په تیار بلډینګ کې سټیټس ورکړي په دې کې د کیټګري بي چې څومره ډاکټران دي او څومره ضرورت یې ورته پوره کړي چې یاره د دې خلکو تکلیف نه کوي مردان ته یا پېښور ته نه ځي چې د هغوی علاج دلته په تحصیل درګې کې کړي مونږ هغه سکیمونه او هغه د صوبې د چیف منسټر محمود خان هم مونږ شکریه ادا کوو چې هغه په تحصیل درګې او په ملکنډ ایریا کې خصوصي توګه باندې هغه خپل دغه اچولې ده مونږ ته زیات فنډ نه کړی د دې جوړه چېرې دا یو داسې حلقه ده او زما په شروع کې دا یو خبره وه
چې کله مونږ سی ایم صاحب سره کېناستو نو هر یو به خپل ډیمانډ کو ما منسټر ولګاوه ما ایډوایزر ولګاوه چې کله نمبر رالو ما ته یې پیره ته څه وی ما ورته هېڅ څه نه غواړم خو ما تحصیل درګې د خلکو چې کم پاسماندګي ده او کم ضرورت دی دا راله پوره کړه ذاتي خواهشات مې نشته دی وجه دا ده چې نن الحمدلله موږ په تحصیل درګې کې د هغې د جوړه ښه به انتها کار وکړو انشاءالله راتلونکي کم ټیم چې دی زه د الله نه امید کوم چې بیا د پی ټی آی دی ځکه چې مونږ تاسو سره چې کومې وعدې د عوامو سره کړې وې د صحت کارت په مد کې تاسو ته پته ده هر یو سړي علاج د صحت کارت نه کیږي پرون یو غټه خبره د بله کوم د محمود خان د پیج نه غم ختلی او بلکې میټینګ کې دا شوي چې څومره ټرانسپلانټ دي کو هغه د لیور دی کو هغه د زړه دی کو هغه ایون د هر څه دی ټرانسپلانټ چې څومره دی کو د بون میرو دی هغه به انشاءالله په صحت کارت پلس کې به کېږي چې هغه یو بل نوم یې وله ورکو صحت کارت پلس عوامو ته ریلیف ورکو په څه ناسه شکل کې ورکو هره ورځ زمونږ د چې کله کیبینټ میټینګ وي نو دا یو خبره د کومه چې د عوامو د ریلیف پکې د ټولو نه مخکې خبره کېږي وروسته بیا نور خبرې کېږي چې عوامو نه مونږ ریلیف په څه کم شکل کې ورکو دا د دې علاقې درېنه مسله وه دا د ډېر څو کلونو نه دا روډ بالکل برباد و دا بالکل داسې برباد و په دې به یو ګاډی هم نه شو ډېر په تکلیف به خلک تلل ډېر خلک به مال نه راتله او ټولو به بېچاره پیر صاحب ته خدای ته وګوره دا کار کې منډه ووایي دا کار وشي بیا ما پیر صاحب ته وویم مصور ته هغه وایي دا به درته زه وکړم ویې کوم نن هغه شکر الحمدلله نن رالو د خلکو مسله حل شوه بلکې د دې د خلکو مسله نه وه د پلی پورې خلک په دې باندې موټروی ته خلک خېږي دا هغه ځای کې نه به خلک راته زموږ دوستان دي خپلوان دي رښتې هم دي د بېزو خلي سیڼ ته ټول به راتله نو شکر دی نن هغه مسله حل شوه او ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ د پیر صاحب دا مسله حل Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। 2 साला डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड इमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी। BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल। 2 साला LHV कोर्स। कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990467।